کندوز ولایت کې د سږني ژمي لومړۍ واوره د واورې دې اورښت ته د کندوز ولایت اوسیدونکي خوښ دي او وایي چې را روان کال به د دا ډول واورو اورښت له برکته اوبه پرېمانه وي. د دغه ولایت یو شمېر بزګران د کال دې لومړۍ واورې اورېدو ته خوښ دي او په خبره یې ورته اورښتونه به د دوی د کرنیزو حاصلاتو په ډېروالي او د څړځایونو په زرغونتیا کې اغیزمن تمام شي. مطلب است از قدیما میگه که کندوز بیزار باشه به برف نه. برف که است برای زمین‌های زراعتی، برای مالداری، برای چیزا بسیار خوب است دیگه. میتونه که آبای زیرزمینی را کاهش افزایش بده دیگه. برف از اینکه برف باریده باشنده های ولایت کندوز خیلی خوشحال هستند. اولین برفی که در شهر ما است ما بسیار زیاد خوشحال شدیم. میخوام خوش هستیم که آب و هوا را آب و هوا خیلی آلوده بود. آب و هوا خیلی صاف شده. آب و هوا در محیط در چیز بسیار فایده زیاد کرد که خاکباد شده بود. بسیار بعد از که از خاکباد اینا برف کرد خیلی خوشحال شدیم. له دې سره یو شمېر نور کسان بیا دا اورښتونه د ځمکې لاندې اوبو د ډېروالي سربیره د وچکالۍ په منځوړلو کې هم خورا مهم ګڼي. به خاطر آب زیرزمینی دیگه بسیار فایده داره. برف دیگه علفچارم سرسبز میشه. برف که از در زراعت، در کشت و زراعت، در مالداری، در هر نگاه از نگاه سبزیجات کندوز که از یک ولایت کشاورزی است بسیار فایده زیادی میکنه به هر نگاه. کندوز ولایت کې د کال لومړۍ واوره داسې مهال وورېدله چې د دغه ولایت شاوخوا 80 سلنه اوسیدونکي د کرنې او مالدارۍ په چارو بوخت دي او له دې لارې د ژوند اقتصادي چارې سمبالوي.